ژمی د بارانونو او سیلابونو موسم دی. هغه موسم چې هره ویاله، هره چري او د اوبو هره لاره باید خلاصه وي. نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو، راځئ چې کار وکړو، راځئ چې کار وکړو. خو کله چې کثافات بې ځایه واچول سي، همدا ویالې بندیږي او پایله یې سیلابونه، ویجاړې کوڅې، زیانمن کورونه او د خلکو ژوند ته جدي خطر دی. ګرانو ښاریانو، کثافات په ویالو او چریو کې اچول یوازې یو بد عادت نه دی، بلکې د یو ستر ناورین پیل دی. دا کار نه یوازې چاپیریال ککړوي، بلکې ستاسو خپل کور، ستاسو کوڅه او ستاسو ښار له تاوان سره مخ کوي. د کثافاتو سم مدیریت د سیلابونو د مخنیوي تر ټولو اسانه او اغیزمنه لاره ده. نو راځئ کثافات د ښاروالۍ لخوا په ټاکل شوو ځایونو کې واچوو، د اوبو لارې خلاصې وساتو او د ژمي له خطرونو مخکې د خپل ښار ساتنه وکړو. پاک ښار خوندي ښار دی او خوندي ښار زموږ د ګډ احساس، ګډ کار او ګډ مسؤلیت پایله ده. راځئ ښار پاک وساتو، سیلابونو ته لاره مه هواروئ. جانان وطن، جانان وطن.